سلامونه وخت مو پخیر دی اجمل شهاب فیسبوک پاڼې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د افغانستان او پاکستان لوبې لړۍ کې د نندارچیانو ترمنځ د اخ و ډب د مخنیوي لپاره ځانګړي ترتیبات نیول کیږي او پاکستانی رسنۍ هم ویلي دي رڼا نوید او عمران فرحت د افغانستان کرکټ روزونکو شول. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. د افغانستان او پاکستان لوبې لړۍ کې د نندارچیانو ترمنځ د اخ و ډب مخنیوي لپاره ځانګړي ترتیبات نیول کیږي. ټاکل شوی دی چې افغانستان او پاکستان ترمنځ د 3 شلوریزو لوبې لړۍ راتلونکي میاشت د متحده عربي اماراتو په شارجه کرکټ لوبغاړي کې ترسره شي چې دواړه لوبډلې د مینوالو یا نندارچیانو ځایونه به جلا او بیل وي. څو میاشتې وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په آسیا جام کې یو په زړه پوره لوبه ترسره شوه چې لوبه د پاکستان په ګټه تمامه شوه، خو له لوبې وروسته د دواړو لوبډلو د مینوالو ترمنځ اخ او ډب رامنځته شول او د لوبغاړي نظم یې ګډوډ کړ. اوس د تیرو تریخو تجربو په نظر کې نیولو سره دا ځلې د شارجې په لوبغاړي کې د امنیت د راټینګولو پریکړه شوې او د دواړو هیوادونو نندارچیانو ته به جلا جلا ځایونو کې د ناستو اسانتیا برابرې شي. د شارجې د لوبغاړي یو لوړ پوړي چارواکي استازي ویلي دي هغه څه چې په تیر کې ترسره شو نو هغې ته په کتو پولیس او امنیت ادارې د وضعیت په اړه اندېښنه لري او په دې اړه یې طرحه جوړه کړې ده او د نندارچیانو لپاره به ځانګړی اصول هم جوړ شي او له سرغړونکو سره به سخته چلند کیږي. پاکستانی رسنیو ویلي دي رڼا نوید او عمران فرحت د افغانستان کرکټ روزونکي شول. پاکستانی رسنۍ ادعا کوي چې دوی د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی چټک توپ اچونکی رڼا نوید الحسن او پخوانی اوپنر عمران فرحت د افغانستان کرکټ بورډ سره یوځای شوي دي. دواړه پاکستانی کرکټ افغان کرکټ بورډ سره یو کلن تړون لاسلیک کړی دی چې که لوبډله ښه لوبه وکړي نو د تړون د تمدید اختیار هم لري. پخوانی اوپنر عمران فرحت به د فبروري په 15 او رڼا نوید الحسن به د پاکستان سوپر لیګ اتم پړاو وروسته کابل ته ولاړ شي. نوموړی ایکسپریس نیوز سره خبرو کې د افغان کرکټ بورډ سره د شیبیو هوکړه کړې ده او ویلي دي چې افغان بورډ ورته وړاندیز کړی دی چې میاشتې تنخوا به $2500 او نور مراعات هم پکې شامل دی چې بی سی پی له دې څخه ډیر کم معاش ورکوي. هغه وویل چې د دویمې نړیوالې دندې ترسره کول د ویاړ خبره ده. زه به هڅه وکړم چې د لوبې او روزونکي تجربې له لارې د افغانستان ځوان لوبغاړي ته اعظمي ګټه ورسوي. بلخوا عمران فرحت هم پر دې هوکړه خوښي ښودلې او ویلي دي چې د افغان لوبغاړي ډیر استعدادونه لري. زه به د روزونکي په توګه د دوی وړتیاوې د لوړولو هڅه وکړم. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.